عزیزانو په ټول قرآن کې چې تاسو وګورئ د دې نه خطرناک آیات بل نشته. چې د الله غوندې شان دا غاور کړی دی اوږدوالي د عمر د ده دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوندی او په دغه مزو به دې سرګي. داسې وخت به راشي چې صرف ستا د پروردګار ذات به باقي وي، نور به هر څه فنا دی. عزیزانو دا ملایکې، دا بني آدم، دا پیریان، دا آبادیان، دا ټول کائنات به نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات به باقي وي، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري. په قیامت کې به خدای پاک دا مطالبه هم کوي چې ما دنیا کې تا نه سوال کړی او تا زما د سوال اجابت نه و کړی. ما در نه سوال کړی چې څه راکه او تا سره وی او را دې نه کړې. ته به وایې یا الله تا کوم ځای ما نه سوال کړی دی؟ نو بنده به درته وښیي پلانې ورځ، پلانې تاریخ، پلانې ټیم ده درته وویل چې د خدای په نامه او زما نوم یې درته واغسته او دله دې ور نه کړې، نو لکه چې ماله دې نه یې را کړي، نو په خپل ذات مې دې قسمي کړی. تاسو خیال راغی پرون یو بینر لګېدلی ہو کہ کون کہتا ہے کہ یہ کوئی خدائی قانون نہیں کہ غریب غریب ہی رہے گا. دا د غرور خبره ده. غریب بوی د غریب وجود چې دی دا د مالدار د پاره د هغه د ایمان امتحان دی. تاله یې درکړي دي او هغه یې نه دي ورکړي، نو دا پتا امتحان دی چې ته به ده سره څه چل کوې. الله تعالی د دنیا نظام داسې جوړ کړی دی چې دا دارالامتحان دی. هر قدم بیرته ستا د ایمان امتحاني، ستا د ځان امتحاني. نو حضرت عثمان باندې دا امتحان و چې بای شات راکو یو من به راکې. یو ورځ یو سړی راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی ما د لور واده مې دی او یو 100 روپۍ مې پکار. هغه لاړو خزانو ته 100 روپۍ راواغستې او سړي ته یې ورکړه. چا لاړو ورځ دوه تېرې شوې په هغې کار ونه شو، بیا را رسول الله صلی الله را لېږلی یم چې 100 خو دې د خدای په نامه را کړې وې او یو 100 د رسول الله په خاطر. هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته مخکې کېښوې، وی د رسول الله په خاطر دا ټولې خزانې یو سستا شوې، ټولې خزانې. هغه راغی حضور علیه السلام ته وی حضرت عثمان خو ما سره داسې چلو. حضور علیه السلام راوغوښته وی عثمانه د خدای په نامه دې 100 ورکړې وي او زما په نامه ټولې خزانې ورته حواله کړې. یا رسول الله بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې په تا قربان شي، ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه حواله کړې ورته چې دا داسې ښه خدای ما ته تا ښودلی. زه خو هغه عثمان هم چې د خپله لاسه به مې بوتان واغسته او هغې ته به مې خدایان وي، نو که ته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې یو سړی ډېر لوی عاشق رسول، عاشق رسول دې ته وایي، دې ته چې د رسول په خاطر ټولې خزانې ته وایي. او زه او ته عاشق رسولان. زمونږ په پاکستان کې عاشقان رسول ډېر زیات، بې حده ډېر. عاشقان رسول ډېر ګران کړ، عاشقان خدا هم ډېر ګران. عاشق رسول صحابه، عاشقان رسول ائمه مجتهدین. د الله د رحمت نه مه امیده کېږي. هر څومره بد او زیاتی چې در نه شوي دي نو د الله د رحمت نه مه امیده کېږي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله چې وغواړي نو ټول ګناهونه سړي ته معاف کړي، ځکه چې الله بخونکی او رحم کوي. عزیزانو په قیامت کې به یو ځلې دا بازار مو لګي چې په یو ادا باندې سړي ته معافي وشي، نو الله به اعلان وکړي چې دا سړی چې دا ما معاف کو، اے ملائکو د ده ګناهونه ولټوئ چې څومره ګناهونه یې کړي دي هغه ټول ورته په نیکۍ بدل. په دې مقام کې علماء شارحین لږ متردد غوندې دي چې ګناه به په قیامت کې څنګه په نیکۍ بدلیږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي؟ عزیزانو ګناه به او په نیکۍ به بدل شي. یو پروفیسر ما نه تپوس وکړو تقریر کې، ما چېرته دا خبره به اورېدلې وه چې ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي.
نو ما ورته ویل زه به تا ته دنیا کې وښیم چې پلیت شی به په تبدیل د جنس سره پلیت شی چې وي هغه پاک شي. وی دا زما عقل کې نه راځي. مال دومره خو به د عقل کې راځي چې غنم چې څه وخت کې وکري نو هغې له سره ورکوي. دا سره تاسو وګورئ دا تمام د بني آدمو غل دي. ٹھیک ہے نا؟ سره معنا ډیران. دا سره غل دي او دا غل چې دی هغه غنمو له ورکي. نو دا سره چې د خاورې سره مکس شي نو د دې سرې اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې ننوځي او د هغه سرې په برکت د غنم بوټی ترقي کوي. نو دا بوټی چې ترقي وکړي نو هغه اجزا د سرې په دې غنم کې هم ګویا کې حلول وکړي او پکې ننوځي. هغه غنم بیا ته خورئ که نه چې د چا تربیت په غلو شوی. سوچ کولو 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 آی ویل والله اوس پوه شو. طالبان وایي چې چرګ نه خورمه. ولې؟ وی الانسان یاکل الدجاجه، انسان د چرګ غوښه خوري. او والدجاجه یاکل القزره، او چرګه چې دا غول خوري. نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شوه، والدجاجه یاکل القزره دا کبرا شوه. نتیجه سره ووته الانسان یاکل القزره، انسان غول خوري. چرګه انسان چرګ خوري او چرګ غل خوري. نو نتیجه دا راوته چې انسان غل خوري. د دې چرګې زمونږ د دې بدن تربیت په خوراک کیږي که نه کیږي؟ خبره کوئ. ترمذی کې یو باب دی، باب السوق فی الجنه. په جنت کې به د هفته کې یو ورځ میله لګي او د جنتیانو ته به وایي چې راځئ پکې ګرځئ او خوشحالېږئ. نو دوی به دې میلې ته راشي، ګرځي به خوشحالېږي به. الله به ورته وایي چې څه پاتې دي نور څه درکم؟ دا جنتیان به وایي چې یا الله هېڅ کمی نشته ستا په ذات قسم. الله به وایي غلط مه وایئ یو کمی پاتې دی. ملایکو ته به وایي زما او د اهل جنتو منځ کې دا پردې لرې کوي. نو دا الله او د مخلوق په منځ کې چې کومې پردې وي په جنت کې به لرې کي او ټول جنتیان به الی ربها ناظره، خدای ته به وګوري. نو دا ټول اهل جنت به بېهوشه شي. چې راپاسي وای به یا الله نم حورې پکار دي، نم جنتونه پکار دي، نم غلمانان پکار دي، نم خوراکونه پکار دي. خدایا دا هر څه قربان دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا وې. وای عاشقان نه یې که نه؟ بانګونه به شروع وي خو دا مسله م یاده لرئ چې د ماښام او ماسخوتن منځ کې یوه نیمه ګنټه فرق. چپ کښېنه بانګي استاد. چې دا مزه یو ځلې بیا بس یو ټکی واورئ وایي بانګونه دي اوس به ما کافر کی. یو بات مولانا روم وایي چې یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت اے پروردگار بے نیاز. خلوت کے ناستے چیئے بے نیاز خدایا از چرا نامم تو مجنون کر دئی. دا زمان آمدی ولی مجنون خدا عشق لیلا بادلم چون کر دئی. او دا لیلا مینا دی ولی زما پزر کے چولی دا. آواز ورته وشو د اسمان نه قسم په خدای دی چې د ځمکې نه به درته آوازونه د اسمان نه به درته آوازونه کېږي خو که تا غله په ګوټ کې کېناستې. هاتف از غیب آمده مرد غریب، غیبی آواز ورته وشو چې او مرد غریبا لا جرم غم ها تو را کردم نصیب. دا ته مې لیونی کړې
او د لیلا عشق مې زستا زړه کې اچولی دی دا ولې کار لیلا نیس ای کار منس دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی حسن لیلا عکس انوار منس د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا نو مجنون ته په ما مین په لیلا مین مجنون سوئی مجنون وہی گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان بر من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چقس مدح من دشنا میں لیلا بادو بس د دنیا پا آفرین میں پرواہ نشتا دین پس د لیلا کنزلی چی دی دا زما آفرین عزیزانو دا دی خاورو لاندې هغه شی پروت دی دا هغه شی پروت دی هغه عاشق دی لاندې پروت دی چې دا الله په بس یو ټکی واورئ مولانا روم شاگردانو ته وایي چې بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ یہ تو دیگرے چی کاردار په خدای قسم راشي دا سینه مې وشلوئ زړه مې بار راوباسئ د زړه په منځ کې مې دننه وګورئ نو د بل چا پکې څه کار دی سوا د الله نه او د محمد رسول الله د بل چا پکې څه کار عزیزانو زړه د الله او د محمد رسول الله کور کوي په خدای مې دې قسم دار صاحب استی دار سبا پرې دې او یو گس ټوکړه بدر نه تاو شي او تور او خاورو له روانه او ټول عمر بده خدای سره او جناب محمد رسول اول تصویر په قبر کې د محمد رسول الله درته وخت ملائکه به درته وای ما كنت تقول في هذا الرجل د دې متعلق تاسو خیال دې به ورته داسې وګورئ که زمونږ غوندې بدبختۍ وای بها لا ادري آی هاي والله کې پیژن وا چې د خدای په در کې ته وای چې محمد رسول الله نه پیژنه بیړه دې تباش وکړه او چې نیک وي او ورته وګوري نو ورته وسوي چې دا بوم زید البرلا لاستړل په تعظیم بوم زید البرلا یو سړی مان پوښتنه کړې و چې مولانا صاحب تا هم ډېری چغې والی دي او چې مړ شي په قبر کې به څه کوي مال چې د رسول الله تصویر راته وښیي نو ملائکو ته به وایم چې بوم زید البرلا لاستړل په تعظیم بوم زید البرلا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما دا شعر د بل چا دی خو خوښ مې ډېر دی خپلو پردو دور کړما خپلوان مولیان استاد جی پہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء الحمد للہ رب العالمین دعا کوي چې خدای ته واړه جنت واړه نو مولا ته مې چې خدای دې کور ورکړي چې ته واړه دې دله په 10 روپۍ ورکړي نو موږ به چرته ځو موږ دغه په 10 روپۍ په سخات کې درکړي وې کنه نو ته واړه جنت دې دله ور او موږ به غر نو مالزه به ورته وایم خپل بلاړ شي پردي بلاړ شي زامن بلاړ شي ښځې به پرېږدي لونه به پرېږدي دوستان پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد آخر دوستان بم در باندې خاورې او کاڼي واچي هر څه بلا شي خپلو پرتو تور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پرتو تور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیمہ نشتا بیلتا میں بل حکیمہ نم دے بجلی گرزما
شوی خاوری په سر زما نوم دې بجلی دعا وکړئ اللهم احسن عاقبتنا یا الله یا الله د دې خاورو په خاطر چې دا مونږ ورته مخامخ ناست یو او خدای ستا عاشق بنده پکې پروت دی یا الله د ده برکت باندې دا رنګ په مونږه مخېږي خدای دا رنګ په مونږه مخېږي چې کم رنګ او کم درد دې په زړه کې اچولی و خدای هغه درد زمونږ په زړه کې مو واچوي خدای هغه درد د ټول خاندان په زړه کې واچوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر دې سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ نظر ښکته کړئ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته مو وایه چې پردی سړی چېرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما دا قرآن ویلی دی د بجلیګر ملا خبره نه قرآن وای ښځو تم چې سړي ته به نه ګورې لاندې به ګورې او سړو تم وای ښځو ته به نه ګورې لاندې به ګورې راشئ د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازدیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ 38 کاله د پاکستانو شو د ښځو سودا ختمه نه شوه هر سهار راوځي څه اخلي زه کله کله دا کیسهخانې نه په دې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکړي رومان دی ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح که د پاسه به صاحب دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي پښتانه پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنم آب پیراشي تاسو څنګه دي کپڑے خانه تیرا بشم دکاندار مخکې تیرا شه مخکې هلته به بل چونډې ورته ناست وي تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې پخوا به مولیانو مسئلې کولې چې کومه ښځه په خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي مالوس د چا نکاح شوی نو ماتېږي به څه شی نکاح شوی نه دی نو مات به څه ماتېده خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوی نه دی نو ماتېږي به څه دا زمونږ ملک دا زمونږ اوس دوی وایي چې دا ښځې به بندیږي څنګه یو منټ یوه ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندو که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوځې صدر کې आवाज وشو چې یو شی راوته د ښځو نه پوزې وکړ هغې نوم ګوربیجو په ټول صدر کې وګرځېدم دارو دپاره ښځه نه وه اوره ښځه چې ګرځي په سپېږمۍ داسې چل کړی چې رښتیا چېرته راټوپ نه سهار به صاحبه پلاني ځای کې هم ښځې نه پوزه وخوړه رښتیا کېده به نه بالا ماڼۍ ته سړی راغی ویجي کابلی کې م یو ښځې نه بېګا پوزه ووهه
जन्नत के बा अल्लाह का कुवत दर के पैदा की چې تاسو به خدای لیدې شي د یو جنتی طاقت با د اتیا پهلوانان عمر او د یو پهلوان طاقت با د جنتی د دنیا د اتیا پهلوانان عمر نو گویا د یو انسان قوت با اتیا زله اتیا څو شو شپږ سوه څلوېښت کسان عمر به د ادنا جنتی قوت دي شپږ سوه څلوېښت کسان او د یو جنتی به اویا خزی وی دا د ادنا جنتی خزی به اویا وی د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات یو ځای کې مې دا خبره کړې وه ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولیکم چې یوه پرېږدم مال ولې ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا دې ښځو ته وګورئ الله دې امان راکړي دا زمونږ ښځې وګورئ وایم چې په دې اړه کې ټول ښه پوهېږئ دا ښځو والا 4 ورځ دا ښځې د کیمکولو دي که نه دي وایي په ایمان وای بالکل یو ته جوړ ډېر تنګ ارو عزیزانو اوس هغه سړي رښتیا ووایي چې ما نه دا نورې کټ کي ځکه چې هغه دا خیال کړو چې دا ښځې به هم د دنیا د ښځو په شان مار ته نه دا ښځې به څنګه وي دا ښځې به داسي چې د کمې ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردی سړی نه وي لګېدلی دا تاسو اهل جنتو دپاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردی سړی نه وي راغلی اوس نه تاسو دپاره الاټمنټ شوی دی پردی سړی به په نظر نه وي راغلی او لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان د انس و جن لاس قدرې به هم ورته نه وي لګېدلی نو چې د مور نه پیدا او تا به تا دې بل څوک لیدلی نه وي سیوا ستا نه د هغې خوی به څنګه وي خصلت به یې څنګه وي رنگ شان و شوکت به یې څنګه وي رنگ كأنهن الياقوت والمرجان رنگ به د یاقوت او د مرجانو په شانی په صفایه او په ملایمیت کې خوی به سي لاس په نامه بدل لاس په نامه تا به حرکت نه کړي چې دوی به لاس په نامه درته ولاړ اغلطب نفس نہیں شیطان بنی لغزشات شیطانی بنی کمپلیٹ تابیداری بیستا نوکران و خادمان بی غلامان بی دا خپل خزا بدی چرتی علماء وی چی که خزا و سڑے دوارا و بخلیشو نو ستا دا ښځه به په جنت کې چرته علما لیکي چې ستا دا ښځه به په جنت کې تا سره وي او بیا به د دې ټولو جنتیانو ښځو ستا دا ښځه به سردار وي که یو ښځه داسې مړی چې میړه یې نه یې کړی عزیزه دا ښځه به هم په جنت کې چاته واده شي لکه په جنت کې به اعلان وشي
چې اهل جنت ټول تیار شي. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده په جنت کې به د رسول الله وعده الله دې او خیراته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده به بیا چا سره کیږي؟ وعده به کیږي د بیبي مریم سره، د عیسی علیه السلام د مور سره. اوس بیبي مریم چونکه واده شوی نه وه او بیا زوی پیدا شو په ډېر لوی تکلیفاتو امتحانونو یې سر و، نو د لوی تکلیفاتو ته متوجه ښځه چې ده هغې له به قیامت کې خوشحالي خدای لویه نصیب کی چې نکاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں دا عزیزانو چې جنت کې به وفیه ما تشتهی الانفس، هغه شی چې ستا نفس غواړي ستاړه د هغې تقاضا کوي. که ته وایې زما ګناه ته کړی وشي په جنت کې، نو د ګناه ماده به چې جنت ته ننوځې ماده به در نه وویستی شي او به غورځولی شي. نو جنت کې به د ګناه ماده په انسان کې نه وي، نو چې د ګناه ماده نه وي نو اشتها د ګناه به هم ورته نه وي. د دې وجې نه لفظ حمد الله مختص کړی د خپل ذات دپاره ذکر دی چې په لفظ حمد سره د اوچت حسن تعریف کیږي، او اوچت حسن په دې کائنات کې د الله نه سوا د بل چا نشته. او بیا دنیا کې چې څومره حسینان دي دا په حقیقت کې د خدای د حسن جلک دی. نو ستا په نظر چې کوم ښایسته شی خدای راولي او تا پې مین کی، نو دا مینتوب په حقیقت کې په خدای مینتوبي، دا په بل چا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو، صحابه ته یې وفرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي، لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه وه چې دوی په خدای نیولي دي، لیکن دا هغه بې نیازي ده. یو دوه ګناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولي. اے صحابو، که د دې وجې نه وې چې تاسو به بیا مړی نه ښخوئ په ځمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی وی. او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا ښخوئ نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب، نو اعتبار اغا ایمان لئی چا اغا ایمان بالغیب وی، چی ایمان بالمشاہدہ شی بیا ایمان پاتے نش. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابہ دا دو مڑی چی دی، دا یو د تشو متیازو نبا ځان بچ نه ساتلو، تشی متیازی بے چوکی او دس پہ نو چولو اغا ساس کی بے پا بدن پریوتا، نو د مرگ نرستو اللہ پا دے رانی ولے. او بیا او فرمائل چی استنزہو من البول، اے صحاباو تاسو د تشو متیازو د ساس کو نزان بچ ساتئی، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جي په دا دومره معمولي خبره ډېر رونی و
ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډیر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو خپل نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وایه چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې وی د هغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. کم سړی چې اسراف کوي د ده سزا بڅي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار. اسراف کون کی بپالان دی تاخته د جهنم کې پراتی. عزیزانو لاندې تاخچه د جهنم تا او 1 کروڑ کاله مزل لاندې تاخته او 1 کروڑ کاله دا هغه جهان 1 کروڑ د دې دنیا 100 کروڑا دا هغه 1 لک د دې دنیا 100 لکا دا هغه 1 کال د دې دنیا 100 لکا دا هغه 1 ورځ د دې دنیا 100 لکا ورځ نو 1 کروڑ کالا لاندې تاخچه د جهنم ته به مزل او د یو جهنمی دا بدن به دومره غټ شي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناسته مصراف بنه کوي. دا نن په جمعتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف دی. زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو. دا جمعتونو کې دا بمبي نه دي په 1 او 10 د 10 او 10 به خرچ کړي. په 1 او 10 بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایې چې چرته کنده کني که څه بلا کوي خانه دې خرابه شي. نو په 1 او 10 د 10 او 10 به تباه کیږي. په 1 لوټه استنجام کیږي او 10 1 لوټه دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولو جمعه دا ټوله بے ځای خرچ. نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ. یو سړی تماوي چې اسراف دی ته ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمه پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف دی. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه. نو کمه پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. عزیزانو نن ستا ملک ټول اسراف ټول ملک اسراف.